چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ځانمرګ برید له کبله 9 سرتیري د پاکستان وژل شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالات کې و ځانمرګي برید لږ تر لږه 9 سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر وایي ځانمرګي له یو موټر سایکله پر استفادې د دوی د پوځیانو په کاروان پرونی برید کړی دی. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په برید کې لږ تر لږه 9 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو مشال څانګې تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جاني خیلو کې د پرون ماښام برید 9 تنه وژلي او د یو ملکي قراردادي په ګډون یې له 100 ډېر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر دغه برید غندلې او لیکلي دي چې د 9 سرتیرو پر وژنه سخت خواشینی شوی دی. د چارواکو په خبره په دغه برید سره د ربان 2023 کال له پیله په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګو بریدونو شمېر 6 ته ورسید. تر بیګانه وخته پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه ومنلې، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له 2022 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر کړي دي. پاکستاني چارواکو تل تور پورې کړی دی چې ټي ټي پي په افغانستان کې ځای پر ځای دی او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبان د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي او په تکراري ډول یې ډاډ ورکړی چې چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنی چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلاني د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمېر عاملان نیولي دي. جیلاني له خبریانو سره یوه غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنی چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې. دغه خبر ته به یو شمېر افغانانو په دا ډول غبرګونونه ښکاره کړي دي. یو افغان لیکي دا د پاکستان د پوځ خپله کرونده ده چې په بلوچستان او وزیرستان کې د چا د خوشحاله کولو او $100 لپاره یې وکړل اوس نتیجه په لاس ورځي. رحیم سادات بیا لیکلي د ترهګرو ځاله د ترهګرو تر بریدونو لاندې مګر اصل کې د لوبه دوی د پښتنو د ځپلو لپاره جوړه کړي. میش پښتانه د حکومت او ایس آی په ضد ملي پاڅون وکړی. باغي افغان به لیکي چې یو وزیر ژوندی ولاکو په آرامه خوب خو د پاکستان مرتد پوځ ځینې وکړي همیشه به له داسې ګزارونو سره مخ کیږي. خو افسوس چې د پښتونخوا نورو پښتنو لږ ایمان ور پورته کړی وي لکه څنګه چې د وزیرستان ننګیالیو ورپورته کړی دی. تاسو په پاکستان کې د دغه بریدونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه ونمره سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا او مننه تر بیا ښه وخت ښې چارې.